او شاته. اسمان ټول ورځو پوښلی دی. د لمر سترګه کله کله د هغوی د منځه ځان راوباسي. ځمکه سپین پړق وهي، لکه په زنځیرې چې تړلي او بندیوانه وي. او یا هم د دې ځای پر وګړو د لمر رڼا بندیز وي. د سترګو په رپ کې بیرته پناه او الومیا شي. داسې باد او توپان دی ته به وایې اوس به ټول ابادي په پناه شي. باران نه اوري، اوس سر یې ګډه ده، خو عجیبه ده، حال خدای ته د باران د ورولو لپاره لاسونه په نه ویسي. او د باران په وختونه کې ټکني ګرم نه دي، ځکه چې کله همدلته باران ورېدلی دی د رحمت پر ځای په شر غوښتلی دی او داسې لوی سیلاب یې جاري کړی دی چې د یوې مخکې لوی مخلوق او تمامې ابادۍ او کروندې ولیدې. نه پوهېږم دا به مې څویم کال وي چې په یو نامعلوم سفر روان یم. په هغې ورځ چې دا سفر پیلېده شنه د میله نوې توره شوې وه، خو اوس مې په ګرانۍ په سر کې تورې کېدل کېږي. ټول ویښتان مې لکه واوره سپین پړق وهي. لاره اوږده ده، زه هم پلی، لیوان هم راته په کمین کې ناست دي، خو زما دته لا بېرې لاره نه ده موندلې، ځکه پوهېږم چې د نېکمرغۍ په موسم نه تل له ستونزو او کړاوونو ډک وي. هم له ستونزو کارونو پرته نو نېکمرغي کوم خوند دی؟ بې معنا ده. نن نه یوازې توره تیاره ده، ورېځې چاودېدلې او د باران په ځای به ښایي ګلۍ اوري، بلکې د غرونو له منځه په لویو خواړو کې لوی څېره او ویرونکي غږونه هم لکه د درندو توپونو ډزې غوږونه کڼوي. ویرې مې ټول وجود نه وراچوي، زړه مې ټول نرخ دی، د پښو مې هم شیمه تللې ده، ته وزرونه یې راچولي دي. نو خبره مې د وړاندې تګ اراده او پرېکړه واړه ښه نیولی شم. راګرځم، ګوری بدلوم، شا رااړوم، اوږد شا راواړوم، شاته مې ویره ټول برابره شي، په وړاندې مې لویه تیره راشنه شي. ټول مړي، پلار مې، مور مې، خپلوان، ګاونډیان، ښوونکي، ټولګیوال، ملنګان، پاچا، نور او نور په یوه واحده هدیره کې سر راټول دي. د سترګو په وړاندې مې یوه خړه لیکه وینم. نه پوهېږم بهر دی او که زما له حواسو پورې شوکي ټول یې کول اړ دي. څه فرق څه وایي؟ څه غواړې؟ اندېښنې مې نورې هم په سر کې راوټوکېږي. بلا پوښتنې مې په مخه کړي. ولې نو د ټولو سترګې له غوسې سرې دي؟ غوړېږي ولې؟ شور یې نه په څه دی؟ له ځانه سره ګډ شم. ښایي ما ته هم پکار وي چې ولې بلې نړۍ ته د سفر ملګری نه شم. او یا به هر یوه څه کې وي چې رانږدې شي، د موټو مې ونیسي او ما هم بلې نړۍ ته له ځانه سره بوځي. خو لکه راکښته چې لوېدلې وي، پښې یې زور نه اخلي، نه یې لاسونه خوري او نه هم پښې. خو عجیبه ده، له خبرو یو هم نه دی لوېدلی. د ټولو خولې خوري او دا یې ښایي یوازینی زور وي چې ما به پرې هیروي. ژبه د تورې او ټوپک ګوزار نه دی چې سړی ژوبل به ووژني، خو ټپې پېړۍ وروسته تازه وي، ځکه خو لاره خبره په معیار حل پیلوي. پلار مې سمدلاسه ته وه زما په لیدو شرمېږي او له ما یې کرکه ده، په سترګو لاکس دي. ته وایې بې غیرته ولې د خپل تربور نه د ورور غچ نه دی اخیستی؟ زه کولی شم دې پوښتنې او غوښتنې ته بله ځوابونه ورته ووایم چې پلاره، د چا د مرګ پرېکړه قاضي کوي، د انسان د ژوند نه مرګ
د خدای حق دی. پوهېږم تا مې په خپل لاس د تبوک له وژنې پرته په بل هېڅ شي او په هېڅ ځواب عوامل نه شم راضي کولی. په پلار پسې مې جفته مور چې په مې صدر کېسه نام کړلی دی هم له بله سره نارې وهي په سینه لاس ږدي. شیدې مې نه دربخښم که راغلی دی چې هغه خور نه وي وژلي چې په خپل مین پسې وتښتېده. ما سر ته له پلار سره نږدې له بل خبره د کریم ملا چې له خولې زبونه بادېږي هم خوله پرانیزي. هېڅکله به تاسې نوره خبره ونه وینئ تر څو چې بېرته جوماتونو او مدرسو ته مخه ونه کړئ او مکتبونو ته اور وانچوئ. د ملا واس لا خلاص نه وي چې د ملا له څنګ نه بل خبره زموږ د ګرځي پیر چې اوږدې تسبیح په لاس وي انارې کړي. په یاد دي چې څنګه زموږ لاړې او د لاسونو د خیرې اوبه درته خدای شفا ګرځول. ټک او پتری به سوې روغ رمټ کټ کټ وخاندي لکه په ما سر ته بابا چې ملنډې وهي. اوس چې مو پیرانو او سیدانو ته شا کړې ده څومره ناروغۍ درکې خوري دي. نادرې له منځه د شخړې او دعوې غږونه پورته شي لکه مولي چې په خپل سره واوري یو بل غندي او ګرموي. دا ځل تر ټولو وروستی پور وه چې له خپل لاسونو یې اور واخیست او ارامه پاشي یې وررنګه شوه. له خپل قبر رانارې کړي. نه مې درته وایي چې غلانه مه بېلارې کوئ که بېلاره یې نه یوازې زما ارامه پاچهي ړنګوئ ټول وطن به ګوره په ګند والا واړوئ. لکه پخوانۍ بدۍ چې بیا راتازه شي څو ګیرور چې سترګې یې په رنګو تورې او سپینې جامې یې په تن وي وغوړېږي. یوه چې توره پګړۍ په سر ده ورنارې کړې. خو څنګه مو کړي وای تاسو چې ورځ تر بلې د خدای له قانونه لرې کېدی او د خدای په قانون و دنیایي او مدني قانون غوره باله. منګه نو څنګه ستاسو په ضد خلک جهاد ته نه وای رابللي. ته همداسې ویده مو پرېښي وای چې ستا واک نور غځېدلی وای او جوماتونه به راته په مکتبونو اړولي وای. له پاچا سره څنګه له بل خبره په غوسې بل ملی چې د پاچا ارامه پاچهي نړولې وه پاچا ته مخ ور واړوي وغوړېږي. هېڅوک مه ګرموه. زه پړیم چې دوی مې ټول په اوله ورځ ولې په دار نه کړل. خو د پاچا لاس د اعتراض په بڼه پورته شي د ستایلو په ځای یې وخاندي. ما داسې مه وایه. هغوی چې د نورو په وژلو اقتدار ته رسېږي او واک ټینګوي په خپل هم ګوره په مال له واکه پرېوځي. ما څوک نه وژل و نه وژل شوم. تا پوهېږې تا چې ووژل ویې وژلې. نه پوهېږم څنګه سترګې پټې کړم او په غوږونو لاس کېږدم. ته د ټولې هدیرې مړي راپسې دي. په وجود مې د ویر خپسه ناسته ده. کلمه تېره په ځان بلا ایاتونه چې بېرته مخ راوړم خو په وړاندې مې لکه بله لویه هدیره چې زرغونېږي لکه د یو روڼ خونړي سیلاب د څپو درانده غږونه مې وکړونه کړی وي. اندېښنې اخیستی یم چې بیا به دا نه وای ټوله ورسیلا څومره قسم ځان سره اخلي.